سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مشه، ښه راغلاست راته وایم. د سناتور خپرونه ده. د سناتور په خپرونه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی د سناتور صاحبانو پر ژوند، فن او مبارزو باندې خبرې کوو. په د سناتور صاحبانو سره د هغوی پر مبارزو باندې چې مخکې له سنا نه یې درلود، له مخکې د مجلس نه یې درلود او په مجلس کې څومره د خلکو لپاره کار کړی دی، د دوی نه اورو چې څومره مبارزه یې کړې ده. نن په مشرانو جرګه کې د نیمروز ولایت د خلکو استازی په یاد مجلس کې د صحت او عامه رفاه کمیسیون مشر او همداراز د بلوڅو سراسري شورا مشر را سره میلمه دی. غواړو چې له دوی نه یې واورو، د دوی د مبارزو په اړه باندې، د دوی د لاسته راوړنو په اړه باندې او د دوی پر هغه کار باندې غږېږو چې خپل ولس ته یې کړی دی. سناتور صاحب ستړي مه شئ او ښه راغلاست وایم. خیلی ممنون، لطف کردی. ډېره مننه. سناتور صاحب، خودمانی به یې شروع کړو. مهرباني. له څه تشویش لرئ؟ کرونا که د هیواد سیاسی کړکېچ؟ اگر واقعیت بگه مسائل سیاسی افغانستان یعنی له کرونا هم ډیر جدي دی دا مسله. جدي دی. زه چې پیدا شوی یم هم په همدې جګړو کې دی او چې سترګې مې غړولې هر خوا جګړه ده. زه په دې هیله یم چې سناتور صاحب په داسې دوره کې پیدا شوی او یا هم داسې دوره به یې لیدلې چې هغه د سولې او امن دوره وي. تاسو راته ووایستئ چې په کومو کلونو کې مو پیدایښت شوی دی، په کومو سیمو کې مو پیدایښت شوی دی او آیا داسې یو دوره هم راغلې ده چې تاسو پکې د سکون څه اخیستی؟ اول خو تشکر میکنم از شما و تلویزیون مشران جرگه و بیننده های شما. البته ما متولد سال 1342 هستم در ولایت نیمروز، ولسوالی چخانسور، قریه سرگز. دوره ابتدایی مکتب خود در مکتب زورالدین ولسوالی چخانسور خواندم. بعدا در لیسه فرخی مدت 2 سال در اونجا درس خواندم و در سال 1356 15 هوت 1356 ما نظر به پالیسی های وقت حکومت زمان سردار داود ما به صفت متعلم صنف نهم جذب مکتب حربی 16 شدم در عسکری البته و در سال 1363 از حربی پوانتون به رشته لیسانس فارغ شدم. د هغې دورې هغه تحصیلي دوره هم د هغه وخت ډیره اعلی وله، زیات خلک یې تعریف و توصیف کوي. مشکلات څه وله په تعلیمي برخه کې که د دې برخې راته ووایستئ؟ خب ما در شرایط میخواندم که شرایط تشویش، ناامنی، نگرانی، مسائل نبودن. صرفا هر آن کسی که می آمد به حساب اما عدالت وقت حکومت و کسایی که خصوصا در نظام جلب و جذب می شدن بعد توانایی یک استعداد می بودن در رشته درس، یا اول نمره یا دوم نمره یا سوم نمره در سطح ولایت هایی که می آمدن انتخاب می کردن و سوالاتی که می کردن. ما در این وقت انتخاب شدم در حربی 16 و واقعا باید آدم بپذیره که شرایط درس، نظم، وطن دوستی، مردم دوستی، همه معیارایی که امروز ما شعار میدیم در وقت این معیارها بود و هر آن کسی که می آمد مصروف درس می شد دیگر نگرانی نداشت جز از درس که نبادا در این شرایط ناکام نشویم یا نمانیم. کوشش زیادتر در رابطه مسائل درس بود و یاد گرفتن موضوعات نظامی که ایجاب میکرد که یک منصوب نظامی که در شرایط سخت و در شرایط سالی که موجود است که ما به شکل هم عملی و هم نظری میخواندن، فکر همه ما مصروف مسائل بود. صنفیان مو ګورئ کله کله، ځکه هغه وخت کې نظامي برخه کې وله، اوس به چیرته یې؟ والا طور که شما یادآوری کردین بهترین خاطره انسان همصنفی های عزیز ماست که امروز متاسفانه در شرایط وطن که ناامن شد و حتی آنقدر علاقمندی را داریم که یک گروپ به نام ام دوره و همصنفی
در واتساپ داریم که بسیاری از امریکا، بسیاری از انگلستان یعنی اوس هم لري ارتباط داریم و مخاطرات زندگی دوره همسنفیگری را همیشه زنده نگاه کردیم، با هم تماس داریم و در هر کنجی که بودن یکی دیگه خود پیدا کردیم. بسیاری هستن که متاسفانه در جنگا و در مشکلات جانشینین خود از دست دادن به خاطر وطن، به خاطر مردم و یا به مرگ طبیعی. الله دې وبخي. په اوس وخت کې دنده پیدا کول ډیره مشکله ده. ستاسو کاري دورې ته راځو، لومړنۍ دنده مو څه وه؟ په کومه برخه کې مو هیواد او هیوادوال ته یعنی د کار ټټر ووهه؟ ما خدمت شما پیشترم یادآوری کردم که ما در رشته نظامی درس خواندم و در سال 1363 ما به صفت دوم بریتمن در نظام فارغ شدم و در بخشای مختلف قوای مسلح وقت نظامی وظیفه اجرا کردیم که شروع کار ما به اصطلاح در ولایت کندهار که شاید در وقت هم جنگ بود و بدبختی بود وظیفه را اشغال کردیم. بعد از یک مدت زمان در خود ولایت نیمروز تبدیل شدیم. بعد از 5 سال در فرقه که در ولایت نیمروز بود در اونجا تبدیل شدیم، در سرحدی مدت زمان در اونجا وظیفه اجرا کردیم. و بعد از سال 1371 که پیروزی مجاهدین شد ما به شغل آزاد پرداختیم. البته شغل آزاد داشتیم، کاروبار داشتیم و مصروف هم مسائل بودیم. بعد از مسئله 11 سپتامبر که تغییرات آمد و قبل از اینکه تحریک طلبها بیان و افغانستان بگیرن، نیمروز گرفته بودن، کابل هنوز نگرفته بودن که اکثر نظامیایی که بودن نارا رخصت کردن. گفتم ما دیگه شما را کار نداریم و ناگزیر به شغل آزادم پرداختیم. اما بعد از 11 سپتامبر ما پس به اولین بار در ولایت نیمروز بودیم با اساس خواستهای مردم و خود تجارایی که در ولایت نیمروز بودن به صفت رئیس تجارت و صنایع اتاق ولایت نیمروز بودن. تقریبا مدت 2 سال در اونجا وظیفه اجرا کردیم. بعد از او آمدم از بخش نظامی به بخش ملکی یا به صفت مسئول اداری وزارت خارجه در مقیم ولایت نیمروز مدت 1.5 سال در اونجا وظیفه اجرا کردم. بعد از اون مسئله انتخابات شوراهای ولایتی شد که خود کاندید دادم نظر به خواست و اراده مردم افغانستان و تقاضایی که مردم از ما داشتند و شناختی که مردم از ما داشتند و اطمینانی که داشتن ما خود کاندید کردیم به شورای ولایتی که در یک دور ما کامیاب شدیم. در شورای ولایت نیمروز بودیم، تقریبا 3 سال معاون شورای ولایت نیمروز بودیم و دور دومی که انتخابات در سال 1393 شد باز مورد اعتماد مردم قرار گرفتیم و دوباره اعتماد مردم به دست آوردیم و این بار البته اعتماد شورای ولایتی را که به تعداد 9 نفر بودن اکثریت آرایش به دست آوردیم. یعنی ملکی کارونه دی د خارجه وزارت له اداري برخې نه بله خدمت هلته چې وی دا فکر در سره پیدا شو چې ته باید د خلکو استازیتوب وکړې، ولایتي شورا ته راشې، یعنی دومره نفوذ تا فکر کوی چې څوک به در پسې ودرېږي او تا به تر ولایتي شورا ورسوي؟ خود به هر حسابی که ما و شما اگر فکر کنیم که نظامایی که به وجود میاد، نظامایی که در وقت و زمانش ضرورت ایجاب میشه و خصوصا در مسئله بعد از تحولاتی که در 11 سپتامبر آمد و حکومت دموکراسی و نظام جدید و صفحه نوی در تاریخ افغانستان به وجود آمد، خواهی نخواهی کسایی که در بین جامعه خود بودن، در بین مردم خود بودن، در خدمت کردن و مورد اعتماد مردم خود قرار داشتن و مسئولیت کسایی بوده که یک چیز یاد گرفتن و
نیاز مبرم جامعهش بوده، خواهی نخواهی هم تقاضای ما و هم تقاضای مردم این مسائل بود که ما آمدیم در نمایندگی از مردم در شورای ولایتی. کله در سره د سنا مجلس فکر پیدا شو چې د ولایتي شورا یو وړوکی ځای دی، یعنی د څو کسانو نمایندګي کوي. څنګه دا فکر در سره پیدا شو چې دغو خلکو مظلومو خلکو غږ چې په نیمروز کې دی او پر تا یې باور کړی دی، رایه درکړل درته، څنګه دا فکر پیدا شو چې ته په سنا مجلس کې په لوړه کچه باندې دوی غږ پورته کړې؟ یعنی په لومړۍ دوره کې چې وی دا فکر در سره و چې زه باید سنا مجلس ته لاړ شم؟ خود طبیعتا روز که خدا کاندید کردیم بر شورای ولایتی، توقع ما بود که باید جایگاه خوبتر و بهتر که نقش قویتر در رابطه خدمتگزاری به مردم است، باید در اینجا حضور پیدا کنیم. اما از روز اولیم که ما خود کاندید دادیم که شورای ولایتی را اگر به دست آوردیم کوشش کنیم که باید در مجلس سنای افغانستان هم رای پیدا کنیم. که در دور اول کاندیدم بودیم، متاسفانه رای پیدا نکردیم در مجلس سنا، اما در بار دوم ما توانستیم که نماینده های مردم که در شورای ولایتی بودن اعتماد اونا را کسب کنیم و با مجلس سنا. این تلاش د اول دورې نه و؟ بله. کوم کلونو کې سنا مجلس ته راغلی؟ 1393 انتخابات 1393 در انتخابات شورای ولایتی که شد، بعد از در مجلس سنا آمد. راضی هستی په سنا مجلس کې؟ والا فعلا آنچه که توقع ماست و خدمتگزاری به مردم، متاسفانه شرایط به شکل دیگه شد، اما من حیث یک کسی که خدمتگزار مردم خود بودیم و هستیم و همیشه صدایشان بودیم و تا تاثیر هیچ چیزی نرفتیم، بله راضی استیم که من حیث نماینده دلسوز مردم ولایت نیمروز و در مجموع در افغانستان در اینجا حضور داریم و صدای مردم خود است. د خلکو غږ خو دې پورته کړی دی، ډار له چا لرې چې کله مایک ته کښېنې او د خلکو غږ چې کوي په سنا مجلس کې، ډار دې کله احساس کړی دی چې نه دا خبره باید ونه کړم؟ گپی بسیار خوب بود. بزرگترین ترس ما این بود که صدای ما بلند شود و متاسفانه کسی پیدا نشود که پاسخگوی صدای ما باشد، چرا که تعهدی که ما بر مردم خود داده، خواسته که مردم از ما داشتن و امیدی که به صفت یک نماینده از ما داشتن، متاسفانه صدای ما بلند شد و این بزرگترین ترس تا امروز همراه ماست که هیچ کس پاسخگو نشده رابطه که یک نماینده مردم صدایش بلند است، چه در عرصه سیاسی است، اقتصادی است، فرهنگی است، اجتماعی است، مگر گوش شنوا نیست در شرایط موجوده که صدای یک نماینده شنیده شود که این نماینده صدای مردم خود است، صدای هم کسی است که بر از او رای داده و اعتماد از او را به دست آورده. در این رابطه واقعا اگر بگیم این بزرگترین ترس بر ما در مدت زمانی در مجلس سنای افغانستان بود. له خپلو مبارزو چې د سنا مجلس له مایک نه یې کوئ، څو فیصده راضي یاستئ چې هغه غږ مو تر چارواکو رسولی دی؟ یعنی کوم کارونه چې کومې ستونزې چې د خلکو وي، د نیمروز د خلکو، د بلوچ قوم چې پر هغې شورا باندې به هم وروسته خبرې وکړو، څومره راضي یاستئ؟ یکی است که ما فکر میکنم که همیشه ما پیشترم خدمت شما یادآوری کردیم که یک نماینده صدای مردم خود است و خواسته های مردم خود انعکاس میده، اما یک چقدر مفید تمام شده یا کسای خواسته های مردم که نمایندهشان در مجلس سنا صدای خود بلند کرده حملی کردن، این باید خود مخاطبین ما و موکلین ما هم قضاوت کنند و که حکومت در مقابل صداهای ما چه پاسخ ارائه کرده.
اما این با واقعیت بگیم که وقتی که ما من ایس نماینده مردم در مجلس سنا وظیفه اجرا میکنیم، بعضی وقتا یا اکثر وقتا احساس گناه میکنیم که مردم ما در چه مشکلی گرفتار هستند و مردم ما از ما چی میخوان، اما چرا ما نتانستیم من ایس نماینده، من ایس کسی که برزنا تعهد داده بودیم او خواستایشان برآورده بسازیم؟ چون به خاطر از اینکه کسی نبود که اما صداهای ما را در جامعه امروزی افغانستان عملی کنه. سناتور صاحب، یوازې د سنا مجلس مایک نه دی چې تاسو غږ جګ کړی دی، په رسنیو کې مو هم د خلکو غوښتنې درلودلې، د خلکو غږ مو جګ کړی دی. کله کله خپلې مرکې اورئ، خپل هغه کلیپونه اورئ د تلویزیونونو له لارې چې تاسو په سنا مجلس کې په ډېره تنده لهجه د خپلو موکلینو حق غواړئ. چیزی طبیعی است، بعضی وقتا متوجه میشم که ای که متاسفانه پیشترم یادآوری کردم که صدای یک نماینده مردم صدای شخصیش نیست، صدای جامعه است، صدای مردم است، خواستای مردم است، خواستای دم جغرافیایی که زندگی میکنه و خواستای اوناست که انعکاس میده. اگر ما در بعض وقت حکومت افغانستان یا نظام افغانستان زیر سوال بردیم، این با این معنا نبوده که ما بر ضد نظام بوده باشیم، خدا ناخواسته. هدف ما رساندن خواستای مردم به گوش مسئولین بوده. یعنی پر ضد نظام، پر ضد وکیلان هم شته دی؟ خود من فکر میکنم که در یک شورای ملی که یا مجلس سنایی که بیش از 102 نفر هستند در اونجا حضور پیدا میکنن، نظام دموکراسی است. هر کسی که میاد با یک دیدگاه و یک فکر یک حزب یک سمت میان، خواهی نخواهی مشکلات ها شاید پیش بیا، بعضی صداهای موجود باشه که یا موافق با نظام یا مخالف با نظام صداهای خود بلند کنن. او خواسته های مردمشان بوده یا به شکل احساساتی اگر صحبت کردن، من فکر میکنم هدفشان هم با خواست و اراده مردمشان بوده که از اون مسائل درد مردم خود تانستان انعکاس بدن. و اصلا بعضی کسایی که روی منافع حزبی خود اضافتر تاکید میکنند که واقعا در مجموع ما باید کوشش کنیم که یک صدای ملی و مردمی آنچه خواست و اراده مردم افغانستان در شرایط موجوده این صدا را بلند کنیم. راځه دغه غږ واورو چې د خلکو لپاره جګ شوی دی. ستاسو له مایکه او تاسو خپل غږ جګ کړی دی، البته د خلکو غږ مو جګ کړی دی. که مو خوښه وي چې یو څو کلیپونه وګورو چې تاسو د خلکو غوښتنې او د خلکو هغه ستونزې، د ملت ستونزې مو یعنې د سنا مجلس د مایک له لارې تر حکومته رسولي دي. که مو خوښه وي راځئ دغه کلیپونه وګورئ، بیا هم راسره ملتیا وکړئ. د هغې نه وروسته یوه لنډه دمه اخلو، د دمې نه وروسته بیا هم راګرځو، د سناتور صاحب سره ډېرې نورې خبرې هم لرو. امیدوار هستم که حکومت افغانستان با در نظر داشت خواستهای مردم افغانستان و اراده مردم افغانستان در میز مذاکره با قاطعیت از مردم افغانستان نمایندگی کند. شما ببینید از روزی که پروسه صلح بین الافغانی شروع شده تا امروز تمام حرکت‌های استخباراتی است که هم حکومت افغانستان زیر سوال برده و هم مردم افغانستان. بیان بر ما بگویند، بر ملت افغانستان پاسخ بدن که در نظام عدالت، در نظام جمهوریت و آزادی چرا نقش اقلیت‌ها نیست. و برشان میگیم که شما نمیتونیم بیش از 2 میلیون بلوچ از سحنه افغانستان حذف کنین. شاید موقتا از ساختار تشکیلاتی موقت قومی خود حذف کنین،
این مردم افغانستان، ملت افغانستان راجع به اقلیت های افغانستان دیدگاه مثبت داشتند و در طول تاریخ همراه اقلیت ها روابط و حسن نظر نیک داشتند. شعار حقوق زن میدم چه دستور داریم بجز از کشتنشان؟ شما ببینید که در انتحاری ها و بمباردها اولین کسی قربانی میشه زنای افغانستان است، مردم افغانستان است، اطفال افغانستان است و کسانی که در اتاقای گرم شیشتند و امروز شعار میدن که ما مستقلانه میتونیم از این نظام و از این حکومت دفاع کنیم. این یک دروغ محض. ما یک بار دیگر جناب رئیس خدمت شما عرض میکنم که اگر حکومت افغانستان به خواست و اراده اقلیت‌ها در افغانستان توجه نکند و شورای مصالحه ملی در رهبری اقلیت‌ها حضور پیدا نکنند، این شورا را مطابق اراده مردم افغانستان ما نمیدانیم. ما سازمان ملل متحد تقاضا را داریم کسانی که بر ملت افغانستان معلوم هستند، بر خودشان معلوم هستند، بر جامعه جهانی معلوم هستند که طی چندین سال غرق در فساد هستند و پیلا میخواند که از افغانستان خود بکشند. امیدوار هستیم که اونا باید ممنوع الخروج ایران شوند و شناسایی شوند. بیا هم ښه راغلاست. ستړي مه شئ. د سناتور صاحب خبرې مو واورېدې چې په سنا مجلس کې د خپلو موکلینو غږ پورته کړی و. سناتور صاحب راسره دی. موږ به د بلوڅو پر ستر قوم باندې هم غږېږو. دی تقریبا د 2 میلیونو بلوڅانو استازیتوب هم کوي. خو مخکې د هغې نه یو څو سوالونه د سنا مجلس په اړه باندې لرو. سناتور صاحب له 2014 را په دې خوا تاسو په سنا مجلس کې د نیمروز د خلکو استازیتوب کوئ. هغه مهمې لاسته راوړنې چې په دې څو کلونو کې لرئ او تاسو ورباندې ویاړئ کومې دي؟ مسئله بند کمال خان بود که واقعا یک پروژه بسیار ملی بود که بارهای مسائل ما یادآوری کردیم، چون در اگر رسانه ها بوده، در محافل بوده، در مجالس بوده، این مسائل ما یادآوری کردیم که خوشبختانه حکومت افغانستان در رابطه توجه کردند و جناب رئیس صاحب جمهور با یک مدیریت بسیار جدی پروژه بند کمال خان عملی ساختند که واقعا شما از طریق رسانه ها شنیدند که چقدر مردم افغانستان، نه تنها مردم ولایت نیمروز، مردم افغانستان از پروژه استقبال کردند. و مسئله دیگه که ما در مجلس سنا بودیم، در یک سالش به رئیس کمیسیون دفاعی مجلس سنا وظیفه اجرا کردیم که بزرگترین افتخار ما است که در مشارکت ما با سفرهایی که به خاطر بلند بردن مورال نیروهای امنیتی در ولایت هلمند، در ولایت سرپل، بعض ولایت دیگه رفتیم که اما صدای مردم افغانستان و حمایت خود از نیروهای امنیتی افغانستان بلند کردیم و حمایتشان کردیم. این چیزی است که بر ما بسیار دلچسب بوده و همیشه دستاوردهای دیگه که در مجلس سنا داریم، نه تنها بر ما بلکه بر مردم افغانستان قوانینی که آمدند، قوانین در مجلس سنا مورد غور و بررسی قرار دادیم. آنچه که خواست و منافع کشور ما ایجاب کرده، یک قوانین ما پاس ساختیم که بزرگترین خدمت است و مدت 2 سال است که رئیس کمیسیون رفاه عامه هستیم و خصوصا مسئله کرونا که دامنگیر مردم افغانستان شد، کمیسیون ما که در مجلس سنا رخصت شد
وظیفه داده شد که کمیسیون به خاطر یکی بتانه سهولت و مشکلات مردم و خواستهای مردم و کمک و همکاری به وزارت محترم صحت عامه کنه. حتی رخصتی نرفتن، یعنی پر اوس قرنطین که مم کار کوو. کرانتین کار میکنن که این بزرگترین خوشبختی با ما بود که ما تانستیم در او شرایط حساس در پالوی چپان سفیده کشور خود که در خدمت مردم خود بودند و یک نوع وحشت و ترس بود و هیچ کس جرأت هم نمیکرد در کنار اونا بودیم که و سایر کارایی بوده که امروز در ذهن ما نیستن یا نه را آماده ساختیم. واقعا په کال کې څو ځله نیمروز ولایت ته سفر کوئ؟ سال 2 بار مرخصی داریم که بر علاوه از که در مرخصی هم میریم بعضی وقتا به خاطر دید و بازدید مردم، به خاطر مشکلات مردم رفتیم، از نزدیک خواسته های مردم شنیدیم. مسئولین حکومت افغانستان که به خاطر یک پروژه، به خاطر یک مشکل که رفتن، ما هم امرایشان رفتیم دید و بازدید داشتیم. خصوصا 2 بار در مسئله پروژه بند کمال خان که شخص جناب رئیس جمهور بر افتتاحش هم رفت، هم حضور داشتیم و در شروع کارش هم که فاز 3 بود که رئیس جمهور رفت هم امرایشان رفتیم. همین خواسته مردم همیشه بر علاوه از دید و بازدیدایی که امرایشان داریم، یعنی کله چې زمینه برابریږي تاسو ورځئ او رخصتیانې مو هم هلته تېروئ. 100%. ډېری کسان دي چې رخصتیانې خارج کې تېروي او تاسو ځئ د خپلو موکلینو لیدو ته. جز وظیفه ماست. ښه، ډېری خلک دي د سنا مجلس نه، دغه ولس د سنا مجلس یا هم د ولسي جرګې د ځینې وکیلان په له وظیفې څخه په سوء استفادې تورنوي. تاسو دا ادعا منئ او که منئ خپل په اړه باندې مو اورېدلي دي کله چې چا دا خبره کړې چې سناتور صاحب الحاج محمد نادر بلوچ خپل په نفع باندې داسې یو کار وکړ؟ خب خواهی نخواهی این مشکلات ها موجود است، همون طوری که ما طرفدارایی که داریم شاید کسایی باشند که راضی نباشند که در این مجلس سنا ما باشیم یا به خاطر تخریب یا به خاطر و این قضاوت میدیم بر مردم نیمروز که ما نماینده شان هستیم و صدای ما را میشنوند. اونا این قضاوت کنند، حکومت افغانستان باید قضاوت کنند. ما رد نمی کنیم که والا در مجلس سنا همچون سناتورای موجود نیست، موجود هست. ما پیشتر هم یادآوری کردیم که با ایدیای مختلف، با فکرهای مختلف، با اهداف مختلف آمدن کرسی را گرفتن. دیگه این نظر به تعهد و عهد امو سناتور و اراده امو سناتور ارتباط میگیره که چقدر پابند به تعهد خود و به مردم خود است. واقعا لنډ ځوابونه به هم اخلو، څو لنډې پوښتنې لرو. د مسلمیار صاحب له مدیریت څومره خوښ یاستئ که نه یاست په سنا مجلس کې؟ ولی مدیریتش تا اندازه خوب است. نسبت ولسي جرګې ته څنګه ارزوئ؟ خب مشران جرګه است، مشران جرګه خو مشران دي ټول مشران دي. منتها نه تنها ما بلکه در مجموع مردم افغانستان دیدگاه مثبت به مشران جرگه دارند و مشران جرگه طوری که شما یادآوری کردن به مدیریت جناب مسلمیار صاحب تا اندازه تانسته که اما اتوریته مجلس سنای افغانستان حفظ کنند. راځئ د بلوڅو سراسري شورا ته لاړ شو. د دې شورا ایجاد په کوم دلیل و؟ څه اړتیا وله او په کوم وخت کې مو ایجاد کړه دا شورا؟ خب شوراهای مختلفی در ادرس قوم بلوچ دایر شده بود و کسایی بودن که خود به بزرگ قوم کار میکردن، متفرقه بودن، اما با اساس ضرورتها به خاطر از خواسته مردم و مشکلات قوم بلوچ که در پالوی سایر اقوام یکی اتحاد و همبستگی و به خاطر حمایت از نظام و حکومت به شکل منسجمتر، یک با انسجام قوی از نظام و حکومت و نظام دموکراسی که ما فکر میکنیم که یگانه قومی که
علاقمندی به نظام دموکراسی در قوم بلوچ است که خود در اقلیت میبینه. همیشه صدای خود امی فضا برشان باز است که صدای خود بلند کردند که ما مدت 2 سال است که با اساس انتخاباتی که از 24 ولایت بلوچ نشین در پایتخت افغانستان کابل در قرغه جمع شدند، مدت 3 روز حضور داشتند که تمام کلیپایش پیش ما هست، با انتخابات بسیار شفاف توسط متنفذین علمای قوم بلوچ ما افتخار به دست آوردیم که خدمتگزار قوم بلوچ و در راس قوم بلوچ قرار بگیریم. د دې قوم د ځوانانو د تحصیل په برخه کې کاري برخه کې مو څومره کار کړی دی او د دغه قوم د منسجموالي په برخه کې دغه شورا څومره کار کړی دی؟ شورا ما در شرایط موجوده افغانستان پیشتر هم خدمت شما یادآوری کردیم که واقعا آنچه مشکلات که قوم بلوچ داشت با محافل، مجالس، دعوت از حکومت افغانستان دید و بازدید با شخص جناب رئیس جمهور که خواسته های مردم قوم بلوچ در رابطه با مسائل تحصیل جوانای بلوچ بود که متاسفانه بلوچات اکثرشان در سرحدات افغانستان است، شرایط درس، شرایط تعلیم برشان مساعد نبود. در این راستا هم برعلاوه از که ذهنیت اونا را آماده ساختیم و با علما با متنفذین در این رابطه صحبت کردیم که لااقل فرزندان و اولاد خود کوشش کنیم که در آینده صاحب حلم شوند، دانش شوند که تا بتوانند مصدر خدمت بر مردم افغانستان و قوم خود کنند. و ما بسیار افتخار میکنم که در مدت 2 سال این مسئولیت به گردن گرفتیم، یعنی صدای قوم بلوچ، اتحاد و همبستگی قوم بلوچ و خواستهای بر حق قوم بلوچ از حکومت مرکزی به گوش حکومت افغانستان و همچنان به جامعه جهانی رساندیم که چرا جایگاه قوم بلوچ در افغانستان تا فعلا مشخص نیست و چرا حکومت افغانستان در مقابل قوم بلوچ بی تفاوت است، یک بام و 2 آواز، در حالی که در قانون اساسی افغانستان همه چیز بر اقلیت و اکثریت همه امتیازات یک چیز است. قائل شده قانون اساسی افغانستان و مطابق قانون اساسی افغانستان از حکومت افغانستان ما خواسته های داشتیم، داریم و خواهیم داشت، خصوصا به حساب یک اکادمی که از جناب رئیس جمهور به زبان بلوچی ما خواسته بوده، ما را تعهد داده بود که متاسفانه تا فعلا اکادمی ایجاد نشده و هنوز ما در صدد عزیزیم که به خاطر رشد فرهنگ قوم بلوچ که جزء وظایف و مسئولیت های حکومت افغانستان است، در این راسته باید یک قوم پر افتخار کمک و همکاری کنن. انشاءالله په مشرانو جرګه کې د نیمروز ولایت د خلکو استازی او په دې جرګه کې د صحت او عامه رفاه کمیسیون مشر او همداراز د بلوچو سراسري شورا رئیس الحاج محمد نادر بلوچ ستړي مه شئ، بیا هم ډیره مننه چې وخت مو راکوئ. تشکر از شما، خیلی ممنون. خوشحاله اوسئ. له تاسو هم ډیره زیاته مننه. د سناتور خپرونه نن هم دومره وه. تر بلې خپرونې چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو، تاسو په پاک الله سپارو. ښه وختونه ولرئ. الله مو مل شه.